چې انسان کله د هغه نه منی لاړ شي غسل به واجب شي، نو غسل ته څه ضرورت دی؟ غسل ته ضرورت نشته، بلکې صرف دا خاص اندام چې د کمې نه منی تللی ده دا اوبه تېري بس دغه وینځه کافي ده، دې ته ضرورت نشته چې په ټول جسم اوبه واچوه. بیا مثال پیش کوو د دې دپاره، مثال ته غوږ شئ. مثال یې دا و چې یاره یو خر دی په هغه باندې د مولو بار پروت دی او یو سړی روان دی په خټو کې او یوه مولۍ ترې په خټو کې پرېوته، نو دا ټول بار به وینځي که نه دا یوه مولۍ به وینځي. خلکو به ورته یوه مولۍ وایي دغه د غسل مثال دی، بس دا یوه مولۍ دې وینځي نورې ته ضرورت نشته. اوس دا خو د قمقلتوب خبره ده چې یاره یو مولۍ پرېوتې ته ټول بار وینځي، نو مني خو ستا د یو اندام نه وتې ده نو ټول جسم سره وینځي. دا د هغه اعتراضونه. یو بل اعتراض یې والد صاحب ډېر نیک